سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو پوښتنه چې نن سبا ما نه ډېره زیاته کېږي او دغه پوښتنه چې هر کله زه ووینم کمنټ شوي، بعضو ملګرو ورته بیا څه جوابونه ورکړي. دغه پوښتنه ډېره مهمه ده او دې ته چې کوم کمنټونه شوي، لاندې کوم جوابونه ورکړل شوي، هغه ټول غلط معلومات دي، غلط کمنټونه دي. نو ځکه مې دا پوښتنه راخیستې. پوښتنه دا ده چې څه ملګري دا کمنټونه کوي چې زما یو میاشت کېږي یا دوه میاشتې مې کېږي یا یو نیمه میاشت مې کېږي، ما انټرویو ورکړې ده او ما پسې انتظار خط راغی. آیا دا انتظار خط زما په جواب باندې څه تاثیر لري؟ د دې انتظار خط څه معنا ده چې زما باندې جواب زر راځي؟ د دې انتظار خط دا مطلب دی چې زما جواب به وروسته راځي او که نه؟ دغه درې پوښتنې د انتظار خط پورې تړلې وي. دغه پوښتنې ډېرې زیاتې کمنټ کېږي او بیا دې ته بعضې ملګري کمنټونه کوي، جوابونه ورکوي دغه کمنټونو ته. او هغه جوابونه داسې چې دې ته اکثره ملګرو داسې لیکلي چې ستا جواب به ډېر زر راځي، ستا جواب به 15-16 ورځې بعد راځي. لکه دغسې جوابونه ورکړل شوي چې دا ټول غلط معلومات دي. انتظار خط دا ستاسو په جواب باندې هېڅ تاثیر نه لري. دا ستاسو په انټرویو جواب پر راتګ کې هیڅ رول نه لري. چې دا مطلب نه دی چې هر کله انتظار خط راغی ستاسو جواب 15-16 ورځې بعد راځي، یا به 2 میاشتې بعد راځي، یا به 3 میاشتې بعد راځي، یا به ستا جواب اوس ناوخته راځي، یا به زر راځي، یا به دا ستا په جواب باندې کم تاثیر لري. دا ټولې غلطې خبرې دي او تاسو له چې هر څوک هر څنګه معلومات درکوي دې په اړه باندې هغه ټول غلط معلومات دي. انتظار خط ستاسو د جواب پورې هیڅ تړاو نه لري. دغه شپږو میاشتو دا چې کوم انتظار خط راځي، دا په دې مطلب دی، دلته د فرانسې دا قانون دی، دوی وایي چې باید په شپږو میاشتو کې هر کله چې دلته څوک یو وزیل وکړي، پناه غوښتنه وکړي، دوی وایي چې د دوی قانون دا دی چې باید په شپږو میاشتو کې د ټوله دوسیه راغونډه شي. که چېرې دا راغونډه نه شي، نو دوی دغسې یو خط تاسو ته رالیږي چې موږ ستاسو دوسیه په شپږو میاشتو کې راغونډه نه کړه، نو تاسو منتظر اوسېږئ، ستاسو په دوسیه باندې کار روان دی. دې ته بیا افغانانو د انتظار خط نوم ورکړی دی. نو انتظار خط صرف دې دپاره دی چې ستاسو مطلب تاسو خبرئ، تاسو چې خط صحیح په چا ولولئ، په چا یې وګورئ یا یې خپله وګورئ، هغې کې دا هر څه لیکلي دي. تاسو له خبر درکوي چې ستاسو دوسیه په دغه شپږو میاشتو کې ستاسو په دې باندې مطلب ختمه نه شوه، کار پرې ونه کړی شو، مکمل نه شوه، نو دې دپاره تاسو منتظر اوسېږئ، په دې کار روان دی. هر کله چې دوی یو فیصلې ته ورسېدل، نو تاسو له به دوی جواب درکړي، تاسو به خبر کړي ستاسو د دوسیې په اړه باندې. اوس دا انتظار خط که چاته مخکې راځي، اوس مثال یو کس دی، هغه 4-5 میاشتې بعد هغه له کتابچه ورکړی شوه، نو هغه چې کله انټرویو ورکړي، یا انټرویو بعضو خلکو مثال 20 ورځې کېږي یا میاشت کېږي چې کله انټرویو ورکړي، هغو ته انتظار خط راشي. دا ستاسو په جواب باندې هېڅ تاثیر نه لري. دا ستاسو په جواب په راتګ باندې مخکې یا وروسته کولو باندې هېڅ تاثیر نه لري چې ستاسو جواب اوس وروسته راځي یا ستاسو جواب به مخکې راځي. دا ټولې غلطې خبرې دي. دا صرف او صرف دغه خط دغه مطلب دی چې تاسو منتظر اوسېږئ، موږ په شپږو میاشتو کې ستاسو دوسیه مکمل نه کړې شوه، هر کله چې ستاسو په دوسیه باندې موږ فیصله وکړه، نو تاسو ته به موږ خبر درکړو. صرف د دې دا مطلب دی. نو دا ستاسو په جواب باندې، ستاسو په جواب راتګ وخت باندې یا د راتګ وخت زیاتېدو باندې هېڅ تاثیر نه لري او دا هېڅ معنا نه لري. د دې چې کوم مقصد دی هغه تاسو ته ما وویلې. مننه. ویډیو همدومره وه. که کوم ورور کومه پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې ته جواب ووایم. په مخه